د لویو بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. د پښتو مشهوره سندرغاړې شکیله ناز څوک ده او کله یې سندرې شروع کړې او څه کارونه یې کړي. خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او تر څنګ یې د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ د هرې ویډیو په هکله معلومات درکړل شي. د پښتو وتلې سندرغاړې شکیله ناز د مارچ په 3 نیټه په کال 1969 کې په مردان کې د فقیر محمد خان په کور کې زیږېدلې. تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې چې لومړۍ زده کړې په خپل کلي او پاتې زده کړې په پېښور کې کړې. کورنۍ یوه فني کورنۍ ده او په ټبر کې ډېر سندرغاړي تیر شوي. د شکیله ناز درې نورو خویندو فریده خان، اقبال بانو او سمینه ناز هم سندرغاړې وې. د فریده خان سندرې د پاکستان راډیو نه ډېرې مشهورې شوې وې. کله چې د شکیله ناز د فن د اوج دوره وه، نو د هغې کشره خور سمینه ناز هم په پی ټي وي راڅرګنده شوه. لږ موده کې ډېر زیات شهرت ومونده، خو د واده کېدو له امله هغه هم ډېر ژر د سندرو پاتې او په کور کېناسته. شکیله ناز د فني سفر فایل په 1984 کې د پاکستان سرکاري ټلویزیون څخه کړی و. هغه به کله چې د تلویزیون په پرده راغله، د خلکو نظرونه به د تلویزیون په پرده ښخ پاتې وو. کله به چې په راډیو کې غږ راپورته شو، په ماحول به داسې خاموشي خوره شوه لکه چې ټول کائنات د زنګېدلي او خمار غږ په نشه پراته دي او د خبرو چل ترې هیر شوی وي. نازونو د هغې د ناز نه وجود میندلو. شکیله ناز د 1984 نه تر 1991 پورې په پښتو سندریز نړۍ کې خپل راج قایم ساتلی و. شکیله ناز چې کله واده شوه، نو په کال 1991 کې سندرې پرېښودې او په کور کې د یوې عادي مېرمنې په څېر ژوند پیل کړ. په کورني ژوند کې ځینې تراخه واقعات را پیدا شو. پلار یاسد فقیر محمد خپل ژوند له لاسه ورکړ او شکیله ناز هم د پاکستان په پرېښودو مجبوره شوه. د شکیله ناز لومړۍ پښتو سندره په دې ډول وه: ګل بشرې دغه ګل دې بس دی نور مش کوه ګل، هم دغه ګل دې بس دی نور مش کوه ګل. هغې فني زده کړې د خپل پلار فقیر محمد څخه کړې وې. د فی ټي وي پروډیوسر فرمان الله وایي هغه لومړي ځل لپاره د خپل پلار سره فی ټي وي تلویزیون ته راغلې وه او هغه ورته 4 سندرې ورکړې وې چې د یو بل نه زیاتې مشهورې شوې. امان الله وایي شکیله ناز نه یوازې ښه غږ لره، بلکې د ښه حسن خاونده هم وه او په هر چا یې اثر کړی و. د یادونې وړ ده چې شکیله ناز له څه مودې وروسته هنر ته بیا مخه کړې او د کوزې پښتونخوا له یوه ژورنالست فاروق فراق سره یې واده وکړ. د شکیله ناز د ژوند په هکله ډېر معلومات نشته، ځکه هغه نه غواړي چې له چا سره مرکې وکړي.